هغه خلک چې هغوی اعتراض کوي په دې باندې چې چاته قرآن نوي زده په ترجمه باندې معنی د قرآن نوي زده نو ته الله رب العالمین اجر نه ورکوي. نو دوی خبره دا غلطه ده، دا منکر احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دشمنان دي، دا د پرویزی بچیان دي، د غامیدی بچیان دي، دا د تمنا عمادی بچیان دي. او هغه منکر حدیث چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث سره دشمنی کوي، دا د هغوی بچیان دي. هغوی ته موږ صرف دا وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله 10 امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. د الله رسول وایي چا چې ولست زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. په هر یو حرف باندې الله رب العالمین لس نیکۍ ورکوي. لس سوچ وکړئ په دې حدیث کې وګورئ د الله رسول څه وایي قرأ ویلوست. هسې نه دي ویلي چې په دې کې سوچ وکړو د دې معنی ورته یاده وه، نه بلکې مخزي قرات راغلی دی چې چا چې ولست د الله رب العالمین د کتاب نه یو آیت یو ټکی د هغې په یو ټکي مقابله کې الله دته لس نیکۍ ورکوي. او وروسته دې مثال کې تاسو سوچ وکړئ د الله رسول ډېر عجیبه مثال ذکر کړی دی. الف لام میم، الله رسول وایي لا اقول الف لام میم حرف. داسې مثال راوړی دی چې دغې مثال معنی هم نشته دی، چاته معنی نه ده زده. مخفف الفاظ دي، مبهم الفاظ دي، الفاظ واضح دي خو معنی نشته دی. تر اوسه پورې د 1440 کالو نه راوړاندې په دې خوا باندې داسې څوک پیدا نه شو چې د دې ټکو الفاظو معنی کړي. دا اعجاز د قرآن دی که نه، د الله رسول داسې الفاظ راوړي. دا دلیل په دې باندې دی چې که چاته معنی زده وي او که معنی نه وي زده نو الله رب العالمین دته په دغې ټکو باندې اجر ورکوي چې تلاوت یې کوي. نو موږ ته به الله په تلاوت باندې اجر راکوي. او دغه منکر حدیث چې څوک انکار کوي د دې نه یاره چاته معنی نه وي زده نو ته به الله رب العالمین اجر نه ورکوي. نو دا ډېر په غلطه باندې روان دي. بیا به د دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کوي.